خبر د لوی مشر چارواکو ته د ملت سره د ښه چلند سپارښتنه کړې ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان د لوی مشر چارواکو ته د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان د لوی مشر مولوي هیبت الله د کابل والی خپل حضور ته منلی او پر روان وضعیت یې ورسره خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د کابل پر اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي او د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم ته سپارښتنه شوې چې له خلکو سره د ښه چلند وکړي او د حکومت پیاوړتیا لپاره له خلکو حکومت ترمنځ واټن له منځه یوسي. مولوي هیبت الله ټینګار کړی چې له خلکو سره حکومت ترمنځ واټن له منځه یوسي او جدي اړتیا ده له همدې امله یې باید له ولس سره چلند ښه شي او ملي یووالی حفظ شي. په دې لیدنه کې له ملي یووالي په ساتلو له ملي مسایلو او نور اړوندو چارواکو خبرې بحثونه شوي دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.